شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخون کې او مهربان دی. د حمزه بابا څو شعرونو سره چې بیتا چاته ټیټ نشي. ننګیاله زما ژوندون کا او زړه زما د مسلمان وی تفکر مې د پښتون کا. خدای زیات کا یو پلسا د پښتو د لیلا حسن بیا زما منهم زیاته یو پلسا تر مجنون کا. د خیبر ستوري پروګرام په دوه ملړای کې مون یو بل ستوره د پښتو ادب یو زلنده ستوره د کونډې سره تعلق لرونکي عبد الله کونډیوال را بلل دي په خپل پروګرام کې وتا هر کله وای. ډیر مننه حاکی صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاسو د ټول ټیم مننه چې د خیبر ستوري دا پروګرام شروع کو او دا غرنګ د ادب دی لړۍ ته تاسو دوام ورکوي. استاسو ټول ټیم د ستاینې وړ دی. استاد د پاره دعاګانم کو مرسته بم کو ډیر مننه لړۍ جاری وساتئ. ډیر مننه ډیر شکریا د حماد بھائی او د میراب ګل صاحب او سره د سیم بھائی ډیر مننه کو چې دومره خپل پلیټ فارم موږ لراکو د خیبر اواز ټي وي په شیشه باندې تاسو ته دومره خوري پروګرامونه ریکارډ کوي او مخې ته راوړي. عبد الله بھائی خبري بکاو نور او سره تاوري یو کتاب راته وای جی ارشاد چې سر خوړلې نصیبه وي نور څه نه وي. سر خوړلې نصیبه وي نور څه نه وي کوم ځانه چې جدا شي لکه تاره. سر خوړلې نصیبه وي نور څه نه وي کوم ځانه چې جدا شي لکه تاره. او د ښکاری وشتو ته ځان په خپل ساز کړي. د ښکاری وشتو ته ځان په خپل ساز کړي چې پرواز وکړي د خپل وهم په لاره. ډیر خدای ډیر د کمال شي ډیر ښکلی. غزل لا تړلای کوئی منس کې به خبرم کو. غزل به تړلای کوم چې دعاګانو کې چې خپل توریات شم. دعاګانو کې چې خپل توریات شم نو خیره را پسې و کې ز برباد شم. دعاګانو کې چې خپل توریات شم نو خیره را پسې و کې ز برباد شم. خطوای چې په ما پسې ځان مړکا. خطوای چې په ما پسې ځان مړکا. خطوای چې په مینه کې پرهاد شم. او بربادۍ د پارزان څنګه تیار کړم. بربادۍ د پارزان څنګه تیار کړم ستا خواهش ته چې زخام خابات شم. ډیر ښکلی د کمال دا بیا وای. مننه. بربادۍ د پارزان څنګه تیار کړم او ستا خواهش ته چې زخام خابات شم. ډیر او د ساحل واړه کشتۍ به زکه سیزم. د ساحل واړه کشتۍ به زکه سیزم چې فاتح لګ طارق بن زیاد شم. واه 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 یار ډیر تاریخي شعر دی. د ساحل واړه کشتۍ به زکه سیزم چې فاتح لګ طارق بن زیاد شو. ډیر ښکلی. مننه. او عبد الله ز اذیت باندې صابر یم. عبد الله ز اذیت باندې صابر یم غنه داخله خو غواړي چې شداد شم. هاي 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 بیا تاریخي شعر دا بیا وای. او عبد الله ز اذیت باندې صابر یم غنه داخله خو غواړي چې شداد شم. او دعاګانو کې چې خپل توریات شم نو خیره را پسې و کې زبر خپل یقینا ډیر د مزه کتاب غزل تاسو واوریدل. عبد الله نه بدا پښتون لرو چې د کام کلم تیر انتخاباتو کې ستر سکرټرو یعنی جنرال سیکرټري او اوس کوم ذمہواری کوم حالي ځلې په تنظیم کې کیږي. نو د کام کلم صوابی تنظیم او د ضلع صوابی هغه لومړنی تنظیم دی چې د هغې بنیاد زموږ مشرانو جان بهادر لالا دي او پروفیسر انور علي جان صاحب دي او دغه رنګې عزیز لالا دي تصور مانیروال صاحب دي کیسر مانیروال صاحب دي. دغه زموږ مشران دي او هغوی د تنظیم ته دومره دوام ورکړی دی چې د هغې په لړۍ کې موږ هم راوړو. شاعرانو په سب کې دې وخت کې تنقیدي نشستونه یا اصلاح برای تنقید یا تنقید برای اصلاح داسې څه کېږي پکې چې اوس تاسو اجلاس کوئ. او جی بالکل زموږ چې کله هم غونډی نو هغې کې موږ یو ملګري ته موقع ورکوو چې هغه خپل یو غزل یا نظم یا چې هر ادبي فنفاري هغه تنقید ته وړاندې کړي. که هغه نثري که نظمي که مضموني که مقالي که تکلي که چاربیتي که هر قسمه صنفي که په نثر کې او که په نظم کې نو زموږ مشران استادان چې کوم دي هغه تنقیدي نظرونه پې وړاندې کوي. ډیره مننه کوو د عبد الله کونډیوال او د کام کلم د هر یو غړي چې دومره مهنت کوي ورسره د هیواد پښتو ادبي تړون او د
صوابه بل تنظیم چې کوم دی اجمل منصور ادبي کلتوري غورځنګ چې تصور لیاقت تصور صاحب دغه سرپرستیاله دی او دا درې تنظیمونه کلیوال ادبي تړون دا د توډیر والا دا درې څلور تنظیم دا سدي چې د دې ټیم کې اکټیو دي عبد الله نور برا تصور وي زه خو برته یو بل رومانوي غوندې کلام وایم وای خوشحالي دې رانه هېره کړه جانانه خوشحالي دې رانه هېره کړه جانانه او بیروخي دې دومره ډېره کړه جانانه خوشحالي دې رانه هېره کړه جانانه بیروخي دې دومره ډېره کړه جانانه او تنهایی رانه بلا غوندې تاویږي راشه لاس رانه چاپېره کړه جانانه او زندگی سو خو مرګ ته انتظار زندگی سو خو مرګ ته انتظار بس په دغه چل مې تېره کړه جانانه ډېر ښه مننه او د مردان یو ماشومه ګل غټۍ هم د مردان یو ماشومه ګل غټۍ هم د هوس خلکو راګیره کړه جانانه واه 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 ډېر ښه ډېر او هغه رب چې نعمتونه د دنیا کړي هغه رب چې نعمتونه د دنیا کړي دا هغه ذکر بې شمېره کړه جانانه ډېر ښکلی دی ډېر ښکلی دی ډېره مننه وړوکی شان نظم که درته یادي نظم به هم نه تر ډالۍ کوم ډالۍ کوي بس د هغې نه پس په اجازه تخلو صحیح دی جي یو نظم دی هغې عنوان دی چې بغاوت داسې لږ زر زر بیا ته ووایي جي ووایي چې یو عجبه معما ده هېڅ په پته نه پوهېږم سیاسي آب و هوا ده زه حیران ګوته په خوله یم د حاکم شاته وردي ده د وردۍ شاته به څوک وي څه خبر یمه یارانو تاسو ښه وینه یو ګورئ ډاکټران په احتجاج دي وکیلان په احتجاج دي تاجران په احتجاج دي ملایان په احتجاج دي مزدوران په احتجاج دي او اخر څه داسې وبا ده چې خوره مې په وطن ده ولې مخکې دا ملک نه و ولې اوس وجود ته راغی ولې دین پورې خندا ده دغه ځای کې غوسه راشي چې آیین نه بغاوت دی عدالت کې څه انصاف دی د ظالم سره قانون دی د مظلوم سره نشته د ځنګل هغه قاعده ده چې زمری حملاور دی چې د چا په لوري لاړو نو هغه کره ماتم دی او چې وړوکی زناور دی نو هغه په نیش حساب دی بې د اوښکو څه کوی شي چې بچی د شیر په پنجو سم نه چوړ شي رانه چوړ شي نو زه چې سوچ راګرځومه زه په دغه نقطه پوه شم که زه داسې قرباني شم او اواز مې پورته نشي نو راتلونکي نسل یاره زما نوم نه به نفرت کړي په بزدلو کې به یاد شم دا به ماله اذیت وي د برزخ په زندګۍ کې او د احمد بابا نوسی یم څه ناڅه هیله به وکم یو علم د بغاوت په ښه په جار باندې اوچت کم دا سپېڅلی دردېدلی پښتون قام به رابېدار کم او بیا که هر څه کېږي خیر دی که سیلاب د وینو راشي او زما دا کپره یم دې سیلاب کې غوپې وخوري په والله چې پې خوشحال یم دا بزیره د رڼا وي خو ملګرو خدای د پاره دا تحریک جوړول غواړي دا آواز به کول غواړي او که نه دغسې نه وي نو بیا هره ورځ جاړئ او لاشونه مسه شوي کپنونو کې رانغاړئ دا کامي جهاد پکار دی تمامي جهاد پکار دی که د خویندو عزتونه مدرسې او جماعتونه یا خانقاه او بازارونه که صحیح او سالم غواړئ نو زما خبره واورئ نو زما خبره واورئ د وحشت دا زنځیرونه د مازوخ کته گزار کړئ عدالت مو دشمنی کړي ریاست مو دشمنی کړي محکمې درله ښه نه شوې هر ساعت مو دشمني کړي یا ساده باده ګلانو تاسو ډېرې وینې تویې کړي خو چا ته هم ښه نه شوئ نن زما په لاس بیعت شئ بل دشمن ته مخامخ شئ د چیړونو حساب واخلئ د څادر تپوس ترې وکئ ښه په سترګو کې سترګې په سپین تور کې ورکږې کړئ تاسو ګورئ چې څه کېږي دا به ټول ستاسو په خپو کې نوکرانو غوندې ناست وي په آخر کې درته وایم هم په دې عمل پې راشئ که د دې نه هم اعراض کړئ نو زما سره څه حل دی علاوه د دې خبرې چې هر وخت د ماتم نه دا خبره ډېره ښه ده چې یو ځای باندې راغون شئ او په یو ځای باندې مړه شئ چې خبره مو تمام شي او وجود مو په آرام شي یقینا د عبدالله کونډیوال ډېره مننه کوو چې موږ له ټایم راکړو او ما باندې خو بالکل ویښته ودرول زما نور د خبرو توان نشته خو تاسو نه د دې یو ډېرې ښکلې مرکې د عبدالله سره اجازت غواړم د اباسین صاحب په څو شعرونو چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ او تاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي وسلام